السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على من أرسله إلى كافة الخلق من الإنس والجان، وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه بالصدق والإتقان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. دماء عزتمند مسلمانانو، غواړی د دنیا آخرت زندگی مو د کامیابیو د خوشحالیو نه ډکې شي، دو شیان، دو تعلق برابرول ضروری دي. د هغې زده کول ضروری دي، د هغې لحاظ ساتل ضروری دي. غواړی دنیا آخرت کې کامیاب شي. هغه څه شی دي؟ یو حقوق الله، یو د الله سره تعلق ساتل، او بل حقوق العباد، بل د بندگانو سره تعلق برابرول. دا دو شیان زده کول په صحیح طریقه، او بیا د هغې لحاظ ساتل، په هغې طریقه ژوند کول، پس دا د دنیا آخرت د ژوند د کامیابیو دپاره کافي دي. ژوند به د خوشحاله وي، راحت کې به وي، سکون کې به وي، کامیاب به وي. کمال دنیا، مقام، مرتبه، چوکي، بادشاهي وان یا نه وه، هغه که موجود وم کامیابه به یې، که هغه نه وم کامیابه به یې. که دا دوه تعلق برابر نه و، که باچا یې که ګادا یې، د غمونو، د تکلیفونو، د هر ځای ناکامیو سره به مخ. او دا دوه شیان اسلام هم د دې عزتمندو. مونږ خو ځان ته مسلمان وایو، صحیح معنا اسلام مو زده کړی نه ده. دا اسلام هم ده. لکه یو صحابي د نبی علیه السلام مبارک نه پوښتنه وکړه، یا رسول الله مل اسلام؟ اسلام څه شي ته وایي یا رسول الله؟ اسلام څه شی؟ نبی علیه السلام مبارک ورته ووایي، الاسلام ان تقول اشهد ان لا اله الا الله وتقيم الصلاه وتصوم رمضان وتؤتى الزكاه وتحج البيت. دما صحابي اسلام پنځه شیان دي چې ته دا ګویی ورکې چې الله یو بادشاه ده، تنه دی د خدایۍ د عبادت لایق ده، او محمد د ده په حق رسول ده. یعنی اسلام راوړل، قبلول، او بیا لمونځ او روژه او حج او زکات، دا پنځه شیان. دا د الله ته، د الله حقونه، د الله سره تعلق دي باندې. دما عزتمندو، په دې د الله سره تعلق برابرولو کې پنځه واړه دا فرض بناوي د اسلام چې مونږ ورته وایو، دا ضروری دي. تر څو د چې دا برابر نه وي، خپل ژوند دی برابروی نشي. ته یې که په عقل هر څومره برابر کې نشي برابروی. هغه خالق چې مونږ پیدا یو، دا دنیا، دا هر ذره ذره دی د په قبضه کې، دا هغه خامخا در خرابوي. خامخا به غم، تکلیف، جمجال، مرض، مشکلات ګوري. که دی دا برابر وي، اول خو به هغه بادشاه د مونږ خالق چې په هر شي قبضه ده، هغه به درته مشکلات نه پېښوي. که بیا کوم مشکلات راغلل، هغې باندې استقامت، صبر، توفیق درکوي. اوس د ما عزتمندو، دا پنځو شیانو کې لوی ضرور څه دي؟ ګوره، کلمه طیبه په ټوله زندګۍ یو وار فرض، یو وار دی وویله بس غاړه دې خلاصه ده. روژه په ټول کال کې یو میاشت ده. مسافر ته معاف ده، مریض ته معاف ده، زنانه خپله مریضي لري هغې ته معاف ده. زکات په ټولو نه ده، زکات په مالدارو ده. هغه مسلمانان چې مال لري، نصاب یې پوره وي، په هغو د غریبو خلکو نه زکات نشته. حج د بیت الله په ټوله زندګۍ، ټول عمر کې یو وار ده. هغه هم په ټولو نه ده، په ټولو نه ده. هغه څوک مال لري، د بیت الله شریف پورې په امن تلی شي، راتلی شي، په هغه باندې حج په ټول عمر کې یو وار. مال دی نوی نشته، امن نوی بیا هم نشته.
ما عزتمندو یو بنا یو فرض د یو حق دی اعلی داسې دا چې هغې په هیڅ حالت کې مفي نشته، هغې کې مونږ تاسې ضعیف هم یو اکثر یا هغه څه دی؟ لمونځ. لمونځ داسې عمل ده په سفر کې معافي نشته، حتی که امن نه وي لمونځ به کوې، په مریض باندې شته، که په ولاړې نشي کوی په ناستې به کوې، په ناستې نشي کوی په اشاره به کوې، په اشاره چې نشي کوی بیا هم د عزتمندو معاف نه ده، خالي ورسته ده، خالي تاخیر کې راځي. کله چې جوړ شوې بیا به قضایي راوړي، حتی که په هغې مرض کې مړ شوې فدیه به یې بیا هم ورکوې، هیڅ حالت کې معافي نشته. دې وجه نه حدیث مبارک کې راځي، تبلیغان حضرات دا حدیث ډېر هم وایي الصلاة عماد الدین، چې لمونځ د دین مټه ده، د مټې سره چت مضبوطیږي. کله چې یو چت دې ودرولو مټې ورکې هغه مضبوط ولاړ، څومره چې مټې زیاتې وي دومره مضبوط وي. نو د ما عزتمندو لمونځ داسې یو رکن ده د اسلام چې لوی ضرور ده، لوی ضرور ده. ذکر راځي نبی علیہ السلام مبارک وایي چې من اقامها فقد اقام الدین، من هدمها فقد هدم الدین. د ما امت دا واورئ، چا چې لمونځ قایم کړو دې ټول دین قایم کړو، دې به الله تعالی ټول دین برابروي. د هر بد عمل نه، د هر بد عادت نبی الله تعالی دې ته د لمانځه په وجه نجات. قرآن آیات هم ده تنهى عن الفحشاء والمنکر. او نبی علیہ السلام مبارک وایي من هدمها فقد هدم الدین، چا چې لمونځ پرېښو هغې ټول دین پرېښو. چا چې لمونځ خراب وي د هغې به ټول دین خراب وي. دین ورځ په ورځ کله څومره کوشش کوي تر څو یې لمونځ برابر نه وي، ورځ په ورځ د لاس نه ترې نه ووځي، لکه د یو پړی رسۍ د سړي د لاس نه ووځي، داسې به هره ورځ د لاس نه ترې نه روان. داسې یو رکن ده د اسلام لمونځ. ما عزتمندو موږ لمونځ نن سبا څنګه لمونځونه ادا کوو؟ لوی د افسوس مقام، لوی افسوس ځای ده. او دا د نبی علیہ السلام مبارک اخري وصیت هم و، دغه دوه شیان کې راجمع دي. نبی علیہ السلام مبارک ووایي چې کله اخري الفاظ بس په ژبه دا جري و الصلاة 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 وما ملكت ايمان. لمونځ د ما امت، لمونځ لمانځه پابندي ساتي. اکثر یا امت لمونځ پرېښی د سره لمونځ نه پیژني، بیا بعضې لمونځ چې کوي هغه په وخت نه جماعت نشته، په جمع سره موږ لمونځ نه ادا کوو څنګه چې د لمانځه حق ده. بیا د ما عزتمندو که څوک جمع سره هم نه ادا کوي، په وخت هم نه ادا کوي، بیا هغه هم په هغې باندې داسې لمونځ کوي رکوع برابره نه، سجده برابره نه، قیام برابر نه، توجه خو لا پرېږده چې نن سبا به ډېر کم خلک وي چې لمانځه کې توجه برابره وي. ولاړ لمانځه کې حساب د دکان کوي، ولاړ لمانځه کې وي حساب معاملې د کورې په زړه وي، هغه په ځان سره حسابوي. داسې لمانځونه کوو، لمونځ ټول برباد. ځکه د مونږ ژوند، د مونږ زندګي د مشکلاتو سره مخ د برابرېږي نه. څومره منډې اسباب څومره ډېر شول، موټرې دي، سهولتونه دي، قسمه قسمه ماشینونه دي، خلک خوشحاله نه دي، بې ارامه دي، بې سکونه دي. لمونځ مو برابر نه ده. لکه دلته یو داسې لمونځونه دي، دلته یو لطیفه ډېره مشهوره ده چې یو کوچي یو چا نه پوښتنه کړې وه چې لمونځ په امام پسې لمونځ خوند کوي، مزه کوي که ځان ته لمونځ؟ هغه ویې ته چې نه امام پسې لمونځ خو ډېره مزه کوي. ولې ویې ته ووایي چې وجه څه ده؟ چې بس امام پسې الله اکبر وکړه، نور خپل موټر چلوه پکې، خپل ششپۍ پکې چلوه. موږ تاسې نن سبا داسې لمونځونه دي، بس الله اکبر وکړو، نور خپل حسابونه دي، د چا جنجالونه دي، ټوله ورځ د لمانځه ځای تېروو. خلک قصه ډېره کوي چې یو نفر غټه جمع ولاړه وه، یو امام لمونځ 4 رکعاتو په ځای 3 رکعاتو وکړو. د دومره لوی جمع
توجه د ثواب دومره نه و برابره، چاته دا اندازه نه و لګېده چې لمونځ کم شو. یو نفر جګ شو، دکاندار ووایي ته وایي چې امام صاحب لمونځ 3 رکعاته شو 4 نه ده، چې څنګه 3 رکعاته شو؟ ټول وایي چې نه پوره ده، صحیح برابر ده. بیا هغه وایي ته چې نه ده برابر، چې ښه تا ته څه اندازه ولګېده؟ وایي چې زه هره ورځ په لمانځه کې د 4 دکانو حساب کوم، نن مې د 3 وکړو یو پاتې شو. ځکه لمونځ 3 رکعاته ده. دا د مونږ د لمانځه حال ده. او نبی علیہ السلام مبارک تعالی یې چې فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. د ما حبیبه رعب شو ته وایي عربی کې؟ رعب کله چې ګیلاس اوبه تویه کې نو هغه ګیلاس کې اوبه نه خامخا یو نیم څاڅکی پاتې کېږي، کمې غوندې اوبه پاتې کېږي. کله چې ګیلاس داسې واړوي یا یو کاسه داسې واړوي په څټ، هغه ټولې اوبه څاڅکی هم نه پاتې کېږي. دې ته وایي رغب. الله تعالی نبی علیہ السلام مبارک ته وایي چې د ما حبیبه کله چې ما ته درېږې داسې درېږه چې زړه داسې خالي کې لکه هغه شی یو ګیلاس چې په څټ واړوي هېڅ هم نه وي کېږي. داسې د ما حبیبه ما ته درېږه چې بس ته یې زه یم نور څه نه یې. په دې کې علما ډېر لوی بحث کوي چې نبی علیہ السلام مبارک تعالی دا خطاب ولیکي چې د ما حبیبه داسې درېږه چې زړه کې د هېڅ هم نه وي. نو د نبی علیہ السلام مبارک خو زړه د اعلی د محبت نه ډک او ډک، او د هغې په زړه کې څه ونه، نه خواهشات و، نه دنیا وه، نه مال و، نه بیبیانې وې. لنډ که ته ووایم چې چا جنت جهنم لیدله ده په خپلو سترګو، چا چې الله تعالی لیدله ده، د هغې په زړه کې نور څه وي، نور څه خواهشات وي، هغې ته د هېڅ شي ضرورت نه و. هېڅ څه په بغیر د الله نه، سوا د الله نه یې زړه کې هېڅ هم نه و. بیا الله تعالی ولې وي ته وایي؟ نو علما وایي چې د نبی علیہ السلام مبارک په سینه کې یو د امت د هدایت درد پروت و چې د ما امت څنګه په هدایت راشي، څنګه مستقیمې د جنت لارې ته راشي. دی به ډېر دې ته دردېدو. صحابه یو حدیث مبارک کې راځي که نه چې د مبارک وایي چې د ما صحابهو هېڅ یو شی چې هغه تاسې جنت ته نږدې کوي او د جهنم نه مو لرې کوي هغه ما پرېښودلی نه ده چې تاسې ته مې ویلي نه دي. او هر ټول هغه شیان چې تاسې د جنت نه لرې کوي جهنم ته مو نږدې کوي هغه ټول ما تاسې ته ویلي دي، یو شی مې نه ده پرېښی. دومره درد تکلیف و هغې سره. نو سره د دې چې دا د دین کار ده، د خیر کار ده، الله تعالی څه وایي چې د ما حبیبه دغه یم پرېږده، کله چې ما ته درېږي داسې درېږه چې بس ته یې زه یم، ته یې هېڅ هم نه. مونږ لمونځونه نن څه حال دي، او دا لمونځ برابرېږي داسې نه، په سوچ فکر نه برابرېږي، دا خواري غواړي. په دې بخواري کې کوم شی نه چې خواري ونه شي هغې برابرېږي نه داسې. او دا الله تعالی یو حدیث قدسی دا الله تعالی لوی ګیله دی مونږ تاسې نه کوي. دا یو ګیله واورئ په الله قسم که الله تعالی مونږ نه دا ګیله د قیامت په ورځ وکړه، دا د مونږ تباهۍ دپاره کافي ده، بس تباه شو. الله تعالی مونږ نه څه ګیله کوي؟ یا ابن آدم کم تتزینو للناس. سړی یو ځای ته روان وي، زه اوس بیان ته راتلم، سړی پګړی ښایسته پګړی ووایي، لباس برابر کړي او پښې به د مړې ژوندي ته ځي، خپل لباس هر څه برابروي، ځان برابروي چې خلکو مخکې ځم ښایسته لاړ شم، پاک وم، سوتره وم. نو الله تعالی مونږ نه ګیله کوي چې د ما بندګانو کم تتزینو للناس، خلکو ته څومره ځانونه ښایسته کوئ. کله چې خلکو مخ ته ځئ څومره په ځان خواري کوئ، ویښته برابر کا، سترګې تورې کا، او پګړی او لباس او واسکټ او هر څه برابروئ. الله تعالی دا ګیله کوي چې ما بنده هل تزینت لاجلي، کله دې ما دپاره م ځان ښایسته کړه ده، کله دې دا احساس تا سره پیدا شوه ده چې نن خو الله ته داسې به درېږم چې نن به زړه کې دنیا وي، لباس م به پاک وي، زړه م به پاک وي، داسې به الله تعالی ته ورځم. کله دې ما ته ځان ښایسته کړه ده. مونږ سره خو ټول
داسې ژوند کوو بعضو اویا اتیا کاله زندګي مو کړې ده موږ سره دا احساس پیدا شوی نه ده چې نن به الله تعالی ته زه داسې درېږم چې ما زړه کې به سوا د الله نه هېڅ نه وي. ډېر داسې انسانان مسلمانان دي مسلمان بچی به وي اتیا کاله به په اسلام کې تیر شوي وي قسم ورکه داسې احساس به نه وي سره پیدا شوی داسې یو ورځ به نه وي په راغلي چې ده دا ویلی وي چې زه به الله ته داسې ځان ښایسته کوم چې لباس مې صافا وي او ځان به صافا وي زړه مې صافا وي خلی به زه هم اعلی به وي داسې عبادت وکړو. الله تعالی دې موږ تاسې ته نصیب کړي. د ما عزتمندو دا دی الله څومره لوی ګیله ده د موږ نه. کوشش وکړو خپلو لمنځونې خواري وکړو. نو ما دا وی چې د ما عزتمندو لوی د الله په حقونو کې ضرور ټول ضرور دي خو لمونځ ډېر لوی عمل ده د اسلام. غواړې ژوند دې برابر شي اول د لمانځه نه شروع وکړه. د دې وجې نه بعضې علما وایي چې که د چا نه یو ګناه کېږي یو خطایي بار بار تېنه کېږي هغه د خپل لمانځه ته فکر وکړي. لمونځ برابر نه ده. که لمونځ صحیح شي لمونځ ښه برابر شي د دا خامخا الله تعالی د هغې بد عادتونه د بدو اعمالو نه نجات ورکوي. او بل چې دا خبره ما کوله دا اول وخت د اسلام و چې نبی علیه السلام ته و چې دا 15 شیان دي. یو په آخر وخت د اسلام کې یو صحابي پوښتنه وکړه چې یا رسول الله دا مخته پوښتنه جبرئیل کړې وه حدیث جبرئیل هم ورته وایي چې هغه جبرئیل راغلو ښایسته لباس کې. دا یو صحابي پوښتنه وکړه یا رسول الله مل اسلام آخر وخت د اسلام کې ته وایي چې یا رسول الله اسلام څه ته وایي څه شی دی اسلام چونکې دی د الله حقونه د الله تعلقات برابر شوي وو پېژندلي وو. نبی علیه السلام ته ووایي چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. یا یو روایت کې داسې راځي چې ته وایي چې یا رسول الله ای المسلمین افضل بهترین مسلمان کوم یو ده یا رسول الله ته وایي چې بهترین مسلمان المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده هغه مسلمان چې د ژبې او د لاس ضرر نه نور مسلمانان په امن کې حتی ټول الله د نبی رسول الله وایي خیر الناس من ينفع الناس. دلته مسلمان هم نه ده هغه کافر چې د دین دښمن نه وي د دین خلاف نه درېږي هغې ته هم باید د مسلمان نفع ورسېږي هغې ته هم باید نفع ورکړي. نو د دې نه څه مقصد دی؟ د انسانانو تعلق اخلاق دی نه مقصد دی. زما عزتمندو دا 15 شیان د اسلام دپاره داسې دي لکه دیوالونه. دا اخلاق د اسلام دپاره چت ده چت. د کومو دیوالو باندې چې چت نه وي هغې منځ محفوظ نه وي خامخا ګندګۍ باران هر څه راځي خلک یې ړنګوي مرغان راځي ټولې خرابوي. کله دی چې چت ورکو هغه محفوظ شي. نو دا اخلاق د اسلام دپاره د انسان دپاره چت ده. اوس اخلاق د چا سره اول ضرور دي؟ د انسانانو کې د چا لوی حق ده دا هم وپېژنو. لکه یو صحابي د نبی علیه السلام مبارک نه پوښتنه وکړه یا رسول الله د رب نه بعد د الله تعالی نه بعد په ما باندې د چا ډېر حق ده؟ نن کمزوري خو لوی یو د مونږ په مسلمانانو کې نن لوی دا کمزوري ده چې مونږ بس اسلام جماعت ته نفلو ته تلاوتو ته راوړو جهنمست ته مو راوړو. د ما عزتمندو خلی مسله خلی جماعت خلی تلاوت دا اسلام نه ده. اسلام 24 سطح ژوند ده شپه او ورځ زندگی ده. مونږ نن تلاوت دا او نفل دی او بس دا اسلام بلو. نبی علیہ السلام ته یو چې ما باندې دی اعلان آباد څه ډېر ضروري دی چا ډېر حق ده؟ نبی علیہ السلام دا ته ونه وی چې نفلونه کوه زر زر نفلونه کوه تلاوتونه کوه صدقې کوه د غریبانو تانه ډېر حق ده. نه نبی علیہ السلام مبارک وی ته و چې ولی امک نما صحابي د اعلان آباد پتا باندې لوی حق دی تا دی مور ده.
مور داسې مقام. نن سبا موږ لمنځونه تلاوتونه او نفلونه خو ډېر کوو، صدقې، داسې خلک شته مور سره تعلق برابر نه وي، د پلار سره تعلق برابر نه وي. صحابي بیا وایي چې رسول الله ثم لمن ثم من یا رسول الله، بیا دې چا ډېر حق ده؟ نبی علیہ السلام مبارک بیا وایي چې ولی امک، ته مور ډېر حق ده. صحابي کوشش کوي دې بل معلوم کړي چې ثم من یا رسول الله، بیا دې چا ډېر حق ده؟ نبی علیہ السلام مبارک وایي چې ولی امک، مور داسې قدر لري په اسلام کې، داسې مقام لري. دریم وار نبی علیہ السلام مبارک وایي چې د اعلی نه بعد په تا باندې لوی حق د مور ده. صحابي وایي چې یا رسول الله ثم من، بیا د چا ډېر حق ده؟ بیا څلورم وار نبی علیہ السلام مبارک وایي چې ولی ابیک، بیا د تا پلار په تا باندې ډېر حق ده. یعنی د اعلی نه بعد په انسان باندې لوی حق د مور او پلار ده. کدا دی برابر نه وي، ډېر نفلونه دي کړي وي، ډېر عبادتونه او تلاوتونه او صدقې دي کړي وي، کامیابۍ ته تللی نه شي. مونږ تاسې به څه کامیابۍ ته لاړ شو؟ یو صحابي واقعي ذکر چې یو زنانه نبی علیہ السلام مبارک ناسو، یو زنانه په منډه منډه راغله، قصه تاسې اورېدلې ده چې رسول الله خاوند مې وفات کېږي، کلمه په خوله نه جاري کېږي، کلمه په خوله ژبه نه راځي. القمه رضی الله عنه، القمه انعام و. نبی علیہ السلام مبارک په منډه راغلو، چې راغلو ورته ووایي چې وایه بچیه لا اله الا الله. هغې ورته ووایي چې نشم ویلی یا رسول الله، دا الفاظ یې ویې چې نشم ویلی، کلمه یې نشو ویلی، په ژبه یې نه راتله. نبی علیہ السلام مبارک چې کله یې دا ووایي، هغه نبي و، هغه د الله رسول و، هغې ته پته وه چې کوم عمل ډېر ضرور ده او کوم جرم لوی جرم ده. نبی علیہ السلام مبارک دا پوښتنه ونه کړه چې زنا به نه یې کړي، دا پوښتنه یې ونه کړه چې غل به نه یي، ډاکو به نه یي. نن سبا خو مونږ په بدعملو سې غږیږو په هر مجلس کې، او خپله به دی د مور نافرمانه یي، خپله به د پلار نافرمانه یي. د مور او پلار سره ظلم کوونکه او نافرمانه، هغه د هغې نه لوی مجرم ده. نو نبی علیہ السلام مبارک دا پوښتنه ونه کړه شرابي به نه یي. نبی علیہ السلام مبارک فورا دا پوښتنه وکړه چې مور او پلار کې څوک ژوندي دي؟ هغې ته پته وه چې جرم کوم لوی جرم ده. چا ورته ووایي چې مور یې ژوندی ده یا رسول الله. ورته ووایي چې راویې غواړئ. کله چې راوغوښته، هغې ته یې ووایي چې د القمه مور یې د بچي سره د څه حال ده؟ ورته وایي چې یا رسول الله دینداره ده، نفل گزاره، تهجد گزاره ده، حافظ د قرآن ده، او د نبی علیہ السلام مبارک سره صفو کې جنګېدل او مجاهد و. ته وایي چې لیکن یا رسول الله ما سره به په بدو الفاظو خبرې کولې، زړه مې ترې نه دردېدلی. نن سبا الله د مونږ ته نجات راکړي، بعضې لاس په مور او پلار پورته کوي. الله د مونږ ته نجات راکړي. یو ورځ زه چیرې ولاړ وم، یو زنانه خپل مور ته وایي خپل لور څومره مور شفقت لري، هغه خپل مور ته وایي چې مه غپېږه، مه چې اسمان رونه غورځي، چېرته تندرونه او د الله قهر نازل نه شي. د هغې ځای نه موږ په تیزۍ روان شو، داسې حالت راغلی. نو نبی علیہ السلام مور ته ووایي چې مور یې معافي که بچی دی. چا رسول الله مفی زړه مې نه ویده کېږي. نبی علیہ السلام مبارک ووایي چې بس وبېسوځو په اور کې. مور خو مور ده، په دنیا کې یوازې حقیقي مینه هغه د مور ده. تاسې وګورئ، تجربه وکړئ. ورور دی که ښه وي، هغه تا سره محبت کوي، که یو ورځ بد شي هغه دې بس پرېږدي دی. ملګری دی، 20 کالو ملګری دی وي، یو ورځ که چېرته غلطي دې نه وشوه، په خطایۍ کې قصدن دوکه خو پرېږده،
که په خطایۍ کې د کومه غلطي وکړه هغلته دې پرېږدي، بس بیا تیر وخت هر څه ویر وي. پلار دې کمال ګټې پیسې ګټې، نن سبا داسې زمانه ده بس ښه محبت دې سره کوي ما پلانی بچی، که بیا لږ خراب یا غریب شوې یا بل څه وي بیا خپل بچی نه نفرت کې پرېږده. یوازې مور د چې هغه د بچي سره په هر حالت کې محبت لري، که مچۍ تور وي، که سپین وي، که مالدار وي، که غریب وي، که ښه وي، که بد وي، هغه د خپل بچي نه تېرېږي. نور ټول بیبي او ورور دا هر څه ده، یوازې حقیقي محبت د مور ده. نو د مورې په بچي زړه بد شوي ته وایي چې یا رسول الله د ور زړه خو مې نه پشي، بچی مې ده، زه مور یم. نبی علیه السلام مبارک ورته وویل چې د علقمه مورې د دې دنیا د ور زړه دې نه پشي، دا چې وفات شي په هغه قسم دا د الله ور ته سیده روان ده، دا د الله ور ته روان ده. هغې ته چې هو یا رسول الله معاف مې ده، چې څنګه یې معاف کړو دلته د مور د ژبې نه معاف ووتل، په نورو جرمو الله نه ونیوله. نبی علیه السلام مبارک ورته وویل چې ووایه بچیه لا اله الا الله. دا پوښتنه یې بیا ونه کړه بل به کوم جرم نه یې کړی، هغې فورا کلمه وویله لا اله الا الله، روح قوت شو. بیا نبی علیه السلام مبارک تر غسل در جنازې حاضرې پورې وي سره لاړو، د ده جنازه یې وکړه، د ده په جنازه یې دا اعلان وکړو چې د ما امته دا واورئ، په خلاصو غوږو دا واورئ، چا نه چې مور پلار خفه وي په هغه نه د الله لعنت ده، د ملایکو په لعنت ده، د مځکې اسمان په لعنت ده. نه یې لمونځ قبول ده، نه یې روژه قبوله ده، نه یې صدقه قبوله ده، هېڅ عبادت الله ته قبول نه ده. د دې وجې نه حدیث کې راځي نبی علیه السلام وایي چې چا چې داسې سبا کړو چې مور پلار د هغې نه راضي وي، له بابان مفتوحان من الجنه، دته به دوی دروازې د جنت خلاصې وي. فإن كان واحدا فواحدا، که مور پلار کې یو وي یو دروازه به ورته خلاصه وي. او بیا وایي چې چا داسې ماښام داسې سبا کړو چې مور پلار ترېنه ناراضه وي، کوم شرعي بغیر د شریعت د دین د کار نه په بل څه ترېنه ناراضه وي، نبی علیه السلام مبارک وایي چې له بابان مفتوحان من النار، دته به دوی دروازې د جهنم خلاصې وي. فإن كان واحدا فواحدا، که چېرته یو ترېنه خفه وي یو دروازه به ورته خلاصې. د دې څه معنا ده؟ د دروازې خلاصېدو څه معنا ده؟ دا معنا چې که دی مړ شو په دې حالت کې مور پلار ترېنه خفه و یا یو ترېنه خفه و، نور اعمال به نه کتلی کېږي، سیده جنت ته جهنم ته روان ده. که ترېنه خوشحاله وي دا الله تعالی سیده جنت ته بوځي، دروازه وي ته خلاصه. یعنې دروازه چې چاته خلاصي فورا د تلو اجازه وي، دې ته د جنت سیده اجازه ده، او دې ته د جهنم سیده به دا جهنم ته ځي. نور صدقې نفلونه به الله تعالی نه ګوري، الله د مونږ ته نجات راکړي. مونږ بعضې ډېر دا شکایت هم کوو د ځوانه طبقه، ما پلار داسې ده او هغه داسې نه کوي، او په دنیاوي معاملاتو نه به هغې سره لانجه کې وي، د هغې سره په خفګان وي. نبی علیه السلام مبارک ته صحابي وویل چې یا رسول الله ان ظلماه، دا د دغې حدیث حصه ده چې یا رسول الله اگر که د مور پلار د بچي سره ظلم کوي، ظلم څه ته وایي؟ ظلم نه خو ټول پوهېږې د لاس قطع کې، د چا نه خپه قطع کې، وی وهې وی ټیکوي، یعنې بلا وجې بغیر د کوم وجې نه لاس ترېنه قطع کې دا ظلم ده، خپه ترېنه قطع کې دا ظلم ده. یعنې نبی علیه السلام ته وویل چې یا رسول الله اگر که د مور پلار د بچي سره ظلم کوي، نبی علیه السلام مبارک ورته وویل د ډېرې سختۍ نه چې ان ظلماه ان ظلماه ان ظلماه، اگر که د مور پلار په ظالم وي، اگر که د مور پلار په ظالم وي، اگر که د مور پلار درې وارې دا لفظ تکرار، چې که د مور پلار د ده سره ظلم کوي، لاسونه یې ترېنه قطعي، خپې ترېنه قطعي، بل کوم ظلم یې سره کوي، دا هم ظلم ده. بیا هم دته دا شرعن اجازه نشته چې دی د مور پلار سره بدسلوکي بد اخلاقي وکړي، سوا د هغې نه چې د دین په کار کې، ځکه د دین په کار کې د چا اطاعت، لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق.
د دین په کار کې به د الله په خفګان هیڅ خبره به نه مني. نو د دنیا په معاملاتو یا د خپل ځان په معاملاتو د مور پلار خفه کول بد اخلاقي د هیڅ جواز نه لري. لکه نن سبا مونږ چې ګیر یو په دې کې. او د ما عزتمندو دا واورئ، دا صحابي و. صحابه هغه خلق دي که مختصر زه ووایم په دې 1200 کالو کې یو لوی بزرګ تیر شوی د جنید بغدادي، علما نه نیک خلق، بزرګ دی الله تعالی ولی الله او که د ټوله دنیا دی جنید بغدادي نه ډک کې دی اولیاء الله نه ډک کې د قیامت پورې دی اعلی بندگی وکي دی و صحابي دی خپل ګرته نه رسی، دی و صحابي دی بدن وختته نه رسی. هغه چا چې نبی علیہ السلام مبارک په خپل سترګو لیدلای دا په دې ایمان وروړه د په مغه ایمان کې ختمه شوی دا غي تعالی داسې مقام ور کړی دا چې په مقام په لحاظ په غسی هیڅ رسیدای نشي. نو د ما عزتمندو دا د صحابي سره اعلی داسې معامله کوله. صحابي د 14مې صدۍ مسلمان ما او تا که د مور پلار سره بدسلوکي وکړو الله تعالی به موږ تاسو سره څه کوي؟ کوم عذابونه به موږ نه راځي؟ الله دې موږ ته نجات راکړي. او یو دایم دا چې الله تعالی هر ګناهګار ته صبر کوي. دو ګناهونه داسې دي چې الله تعالی په دې دنیا د مرګ نه مخته سزا ورکوي. په هغې کې یو څوک ده، یو د مور او پلار نافرمانه، هغې ته الله تعالی د مرګ نه مخته عذاب ورکوي. یو ورځ چیرې لاره کې روان وم، یو ملګری را سره و، بیا ماته کیسه کوله چې ملي صاحب دا پټۍ ګوري ما چې و چې څو ورځې مخته دلته د یو پلار او بچي لنجه وه، د بچی رجک شو په چرینې د پلار په دې ټنډه ووالو پرېکو وینې تېنه روانې وې، خطې په وینو سرې وې. خلکو را منډه کړې، بچي ته یې سپکې ویلې، سپورې او چا څنګه ځانونه یې سیکش کول چې دا څنګه بچی ده چې خپل پلار یې ووهلو په بیلچه. نو هغې کیسه کوله چې دلته یو سپین ږیری روان و، هغې سپین ږیري ورته و چې پرېږدې دی بچی ملامت نه ده. هغې ورته و چې ما د په الله قسم وي چې په دغې پټۍ په دغې ځمکه ما دی لیدله ده چې خپل پلار یې په بیلچه په چره یې وهله او دغسې وینې تېنه روانې وې. ده د خپل پلار سره دا ظلم کړی و. نن الله تعالی بچی په ظالم. نو دا لوی جرم ده، د الحق د الله نه بعد لوی د دی حق ده. داسې حق ده نبی علیہ السلام مبارک به افسوس کولو چې کاش کې زما مور ژوندی وه، ما په فرض المانځنې مې الله اکبر کړی و او ما ته مور اواز کړی و چې محمد ما لمونځ مات کړی و، لاړ و چې ووایه مور څه وایه. مور پلار داسې حق ده. نبی علیہ السلام مبارک و چې یو ځای و چې لوی ګناهونه تاسې ته وایم الکبایر کوم دي؟ صحابه ته و چې څه دي یا رسول الله؟ دوی ته ووایې چې الشرک بالله، اول دی الله سره شرک چې دی الله نه بل چاته سجده کوي، دی الله نه نور خدایان مني، شریکان ورسره مني. او دغې نه متصلې څه ووایې چې العاق الوالدین، بل نافرمني او نافرمانه دی مور او پلار. بیا قتل النفس، قتل دی نفس بیا ورسته. او الله تعالی قرآن کې هم داسې وایي چې الله تعالی وایي لا تشرک بالله شیء. الله تعالی اول دا وایي انسانان منې کوي چې دی الله سره شریک مه پیدا کوئ. او متصل الله تعالی وایي چې وبالوالدین احسانا، دی بیا د مور پلار سره ښه سلوک ښه اخلاق کول. د الله نه بعد متصل په انسان نه دا حقونه دي د مور او پلار. نو د ما عزتمندو مونږ چې نن سبا په جنجالو کې ګیر یو، په مشکلاتو کې ګیر یو، د مور او پلار څخه سوال کوم تاسې ته کوم سپین ږیري ناست دي نو زه تاسې ته دا سوال کوم
کوشش وکړئ د چا نه مور او پلار خفه وي په خپو ورته پرېوځه په خپو نه یې ښکل کا لاسونه خپې ښکلوه او معافي ترېنه وغواړه کنې ذلیله یې د الله لعنت لاندې الله د موږ ته نجات راکړي او پلارانو ته هم دا وصیت کو چې د الله خاطر وکړئ خپل بچی د الله لعنت ته د الله عذابو ته مه برابروئ معافي کوئ معافي کوه کنې دا خپل بچی د الله عذاب ته برابر کړو الله د موږ ته نجات راکړي نو دا اسلام څه ده اول حقونه د انسانانو سره د مور او پلار دي د بچي هم حق ده لکه نبی علیه السلام مبارک ووی چې اکرمو اولادکم تاسې خپلو بچیانو ته عزت ورکئ چې هغه بیا تاسې ته عزت درکړي نن خو موږ چې مشکلاتو کې ګیر یو دا هم ده چې خپل بچي سره د اسلام په سلوک د اسلام په اصولو ژوند نه کوو ډنډې مو سې اخیستې وي بلا وجه د دنیا په معاملاتو وی زورې بیا چې کله ستر شي بیا والا پلار سره ظلم کوي پلار وی پلار ټکي پلار د اسلام په اصولو د هغې سره ژوند نه یې کړی اسلام یې ور زده کړی نه ده د الله رسول کوم ژوند مونږ ته ښیلی ده هغه مونږ نه یې ور زده کړی ځکه په مشکلاتو کې ګیر یو نو نبی او د مبارک به خپله داسې کول داسې نه ده چې مونږ ته یې خلي وصیت کولو د ده لور و فاطمه رضی الله عنها څوک داسې بیوي چې خپل بچي ته ودرېږي مجلس ته ننوځي نبی علیه السلام مبارک د ده لور مبارکه وه څنګ په څنګ یې کور وي مونږ رقم هم نه وی چې په میاشتو په کالو کې یو وار راتله روزانه یو نه بله ورځ به هغه د نبی علیه السلام کله کله به ورځ کې 2 وارې هم راتله نو نبی علیه السلام مبارک سره د دومره لوی مسؤلیت چې د ټول امت د هدایت بود د په وګو پروت د قیامت پورې د ټول انسانانو د هدایت بود د په وګو د صحابه او اتلل راتلل د قومو سره د دومره بوجو نن خو مونږ یې تک ستړی یم او کار مې ډېر ده د ده مبارک نه لوی مسؤلیت او لوی بوج په هېچا هم نه و کله به چې هغه مبارکه د کور دروازه وټکوله رننه به داخله به شو کور ته دی مبارک به د خپل ځای نه ورغلو په ورنګ به جګ شو او په لاس به روانې وه په لاس به ښکل کړه را به وسته را به وسته په خپل ځای به دې مبارکه کېنوله بیا به دی ورته کېناست دا د بچي سره سلوک ده د اسلام او بیا به چې کله دی ورغلو هغې به هم داسې کول ځکه خو د جنت د ښځو سرداره شوه الله تعالی زیری ورکو چې د ما حبیبه د تا لور فاطمه د ټولو د جنت د ښځو سرداره ده تربیه یې چا کړې وه نبی علیہ السلام مبارک رقم شخصیت غي تربیه کړی و نو د بچی سره خصلوک د اسلام اصول دي بغیر د دین د بیادبۍ نه د بچی وهل د هیڅ جواز نه لري د دین پکارو یا د بیادبۍ په وجه بچی بیا وهلی شي لکه نبی علیہ السلام وایي هغه کور کې چې د ادب دپاره لرګی وي د الله رحمت ده وي نن خو مونږ چې څومره بچی تعزیروو بدې ردې ورته وایو هر څه وایو ټول د دنیا د وجې هیڅ یو پلار کم بعضې به وي الا ماشاءالله چې هغه به د دین یا د ادب د وجې خپل بچي سره خلاف وي ټول د دنیا معاملات نو مونږ د اسلام ژوند زده کړی نه ده ځکه مونږ ژوند د تکلیفونو او د غمونو او د دردونو ډک ده بعد د مور او پلار نه بیا د ښه سلوک حق په انسان باندې د خپلې بیبي ده د خپلې زوجې حق ده چې باید د خپلې بیبي سره ښه سلوک ښه ژوند وکړي لکه نبی علیه السلام مبارک وایي خیرکم خیرکم لاهلی وانا خیرکم لاهلی د ما امت بهترین په تاسې کې هغه څوک ده چې د خپلې بیبیانو د خپل کور سره ښه سلوک ښه ژوند کوي او زه تاسو کې ټولو کې لوی ښه سلوک کوونکی یم د خپل کور د خپل بیبیانو د خپل کور اهل سره نن مونږ کې دا هم لوی مرض ده څومره لوی ظلمونه زمونږ په کورو کې د زنانه طبقې سره لوی ظلم کېږي مظلومه طبقه په دې زمانه کې زمون په معاشره کې هغه زنانه طبقه ده لوی مظلومه طبقه ده
بعضې مونږ یو پردیو سره ښه سلوک خندا او خبرې او ښه سلوک، خپلې بیبیانو سره بیا ډېر بد سلوک کو. او نعوذ بالله مونږ خو یو داسې معاشره ده، الله د مونږ اصلاح وکړي. مونږ پښتنو کې ډېر جاهله خلک دي. مونږ کې غیرتي هغه سړی ده چې خپله بیبي ویي، زوروي، ټکوي. غیرتي هغه ده، نعوذ بالله. څومره لوی ظلم د زنانو سره کېږي. نبی علیہ السلام مبارک اول چې مدینه کې امارت قائم شو، بعضې زنانو شکایت وکړو نبی علیہ السلام ته چې یا رسول الله خپل خاوندان مونږ ویي، ټکوي مو. نبی علیہ السلام مبارک چې راغلو منبر ته پورته شو، او صحابه وایي چې داسې په غضب، داسې په غصه حالت کې نبی علیہ السلام بل وخت منبر ته جګ شوی نه و. کله چې په منبر ودرېدو ډېر په غصه و. صحابه ورته وویل چې د ما صحابه څوک چې په زنانانې لاس اوچتوي دا د سره انسان نه ده، په ده کې د سره انسانیت نشته. لا خیر فیهم، هېڅ خیر په دی کې نشته. ډېر بې لوی بې خیره خلک دي. دا د دنیا آخرت رشته هم ده. دا دنیا کې به هم در سره، هغه دنیا کې د پلار ځان ته جنت کې د مور او پلار، ورور دي ځان ته د ملګری دي ځان ته د، یوازې د جنت کې چې ملګری وي هغه به د خپله بیبي وي، هغه به د تا سره جنت کې وي. نور به ټول خپل خپل ځي. دا د دنیا آخرت، دلته دې هم ملګری ده، هلته دې هم ملګری ده. او د دې د ښه سلوک د وجې به ډېر خلک جنت ته ځي. اول خو یو دا واورئ، غالبا دا به تاسې اورېدلی نه وي، د ښځو په حقوقو کې لوی نقص او لوی کمی کېږي دلته. اول د سړي دپاره چې وزن کېږي هغه به څه یو خو اول پوښتنه د لمانځه ده، هغه خو ټولو اورېدلې ده. اول چې په تلی کې سړي ته تللی کېږي، وزن کېږي، هغه به څه هغه به د خپلې بیبي د خپل خاوند سره سلوک وي، او د خپل خاوند به د بیبي سره سلوک. کله چې سړی مخته شي، زبیر مخته شو، الله تعالی به وایي چې د خپلې بیبي سره یې څه سلوک کړی ده، اول یې هغه وتلی. یو زنانه مخته شوه وزن کېدو ته، الله تعالی ملایکو ته وایي چې اول یې د خپل خاوند سره څه سلوک کړی ده هغه وزن کوي. لوی د مونږ په معاشرو کې ظلم کېږي د زنانو سره، او د زنانو سره محبت دا هم یو لوی سنت دی، لوی سنت دی. نبی علیہ السلام مبارک به خپل بیبیانو سره محبت کولو. لکه نو بعض دا جهالت مونږ چې مو شروع شوه ده، دا جهالت ډېر ده، خو اوس لږه لږه معاشره الحمدلله په اصلاح کېدو ده. نو هغه وخت کې هم دوه شیان لوی دا په د جهالت د اسلام نه مخکې لوی غیرت و، د خپلې بیبي سره بد سلوک، د خپلې بیبي په محبت به شرمیدل، او د بچیانو سره خلک به د بیبي سره په محبت شرمیدل، او د پردیو غلطو تعلقاتو، د غلطو محبتو دپاره به اشعار کتابونه ډک دي د عربی. تاسې هغه اورېدلي دي. نو د خپلې بیبیانو سره به په محبت باندې شرمیدل. ښه سړي، غیرتي سړي به هغه نه کول. یو ورځ نبی علیہ السلام مبارک نه یو صحابي پوښتنه وکړه، من احب الناس الیک یا رسول الله، یا رسول الله تا ته په خلکو کې څوک ډېر ګران دي؟ دی په وخت کې نه وه، ځان ته نه وه، ډک مجلس و، ډک جومات. نبی علیہ السلام مبارک ورته وویل چې عایشه، ما لوی محبت د عایشې سره ده. صحابي داسې ولړزېدو چې هو نعوذ بالله، ده فکر وکړو چې رسول الله څه ووایي، زنانو سره محبت دا څنګه؟ نبی علیہ فوراً صحابي وویل چې رسول الله من الرجال، د سړیو نه وایم، د سړیو نه. نبی علیہ السلام مبارک پوه شو چې دا اوسه پورې پوه نه ده، هغه د جهالت سوچ کې ده. نو نبی علیہ السلام مبارک ابوبکر رضی الله عنه خیلو د صحابي د پوهېدلو دپاره یې وویل چې دی پوه کړي، ورته ووایي چې په سړیو کې مې د عایشې د پلار سره لوی محبت ده، هغه ماته ډېر راګران ده. بیا صحابي پوه شو چې هو نبی علیہ السلام مبارک مقصد دا و،
او داسې محبت به کولو هغې سره. څنګه محبت به کولو؟ نبی علیہ السلام مبارک عائشې ته وایي چې عائشې یا عائشة انه ليحون علي الموت ان اریتك زوجتي في الجنه. عائشة کله نه مې چې دا اورېدلې دي الله تعالی ما ته خبر راکړه ده چې عائشة دې تا په جنت کې هم بیبي ده، د مرګ سره مې محبت پیدا شوی، مرګ سره مې ډېر محبت پیدا، داسې بیبي سره محبت کول. عائشة عربو کې به لوی لوی غوښې پخېدې، عائشة رضی الله عنها به چې کله راواخیسته څو ځایه به وخوړه. نبی علیہ السلام مبارک به هغه د عائشې رضی الله عنها ټوکړه راواخیسته، د غوښې هغه ټوکړه به راواخیسته، کوم ځای نه به چې د مبارکې خوندونه خرپونه کړي وو هغې ځای نه به خوړل، هغې ځای نه به خوړل، او دې ته به خیل د محبت دپاره هغې ځای. عربو کې لوی لوی ګیلاسونه وو د شیدو د اوبو، اوس خو ګیلاسونه هم وړه وړه شو، خلک ورځ په ورځ د بخل طرف ته روان دي. نو کله به عایشه رضی الله عنها چې اوبه راواخیستې د یو ځای نه به اوبه وچښلې یا به شیدې وچښلې کیبې، خو نبی علیه السلام مبارک به هغه راواخیستو هغه ګیلاس، کوم ځای نه به چې د مبارکې شنډې یخې وې مور بیبي عایشې، نبی علیه السلام مبارک به هغه ځای نه شنډې کښوې او هغه ځای نه به اوبه چښلې او دې ته به ښودل د محبت دپاره. دا سنت خو نن سبا مونږ خبر نه یو، دا نشته. ولې؟ اسلام نه خبره یو. د خپل بیبي سره محبت لوی سنت دی. نبی علیہ السلام د دې دپاره دا نه کول چې د بیبیانو ته ضرورت وو، یا ما خبره وکړه چې چا جنت جهنم لیدلی وي هغې ته به د کوم شي ضرورت وي، کوم شی به په زړه کي. دا ما او تا ته درس راکولو، دا د امت د درس دپاره نبی علیہ السلام کول چې د ما امته دا زده که، خپلې بیبي ته په خوله کې مړۍ ورکول دا هم سنت دی. نن د مونږ په معاشرو کې خلک دا جهالت شته، شرمیږي، په دې حیاوي ته درېږي چې دی ووایي چې زه بیبي سره محبت لرم. او نبی علیہ السلام مبارک به د ټولو بیبیانو سره د ټولو بیبیانو سره داسې محبت کولو. نن سبا په زموږ معاشره کې دا هم لوی ظلم ده، د چا چې دوې بیبیانې وي درې، هغه خو دا یو طریقه جوړوي ما ته شریعت جواز راکړی ده، بیا هغه د یوې سره محبت کوي، د یوې سره ښه ژوند کوي، بلې سره بل ژوند کوي. په الله قسم دا ظلم ده، دا لوی ظلم ده. نبی علیہ السلام مبارک 9 بیبیانې وي، 9 بیبیانې، هیڅ یوه په دې نه ده پوهي چې نبی علیہ السلام به د بلې سره ایمانه زیات محبت لري، تر څو چې ده ویلی نه و چې ما د عایشې سره محبت ده. د ده د سلوک نه هغه نه دي پوه شوي، د ده د اخلاقو نه. هر یوې به وایي چې هره ما سره ډېر محبت کوي. او په ټول ژوند د نبی علیہ السلام مبارک کې ده د یو بیبي عیب د بلې بیبي په مخ نه ده ویلی. مونږ خو چې 2 بیبیانې وي د چا درې، هغه د هغې نه بد وایه، د هغې نه بد وایه، په هغې سره څنګه سره سپکه کوو. د دې ټولو بیبیانو 9 بیبیانو کې یوې غیبت بل ته نه ده ویلی، یوې عیب چې هغه داسې ده نه داسې. ټولو به وایي چې نبی علیہ السلام ما سره ډېر محبت لري، ما سره، تر څو چې ده خپله ووایي چې ما د عایشې سره لوی محبت ده. داسې سلوک د کولو په کور کې. اسلام طریقه دا ده چې خپلې بیبي ته محبت ورکه. موږ په کورو کې منطقو معاشره کې نفرت ده او نفرت. نبی علیہ السلام مبارک به د مدینې د خلکو لوی صفت کولو. زما د مدینې ډېر اوچت خلک دي، ډېر بهترین خلک دي. ولې؟ جهادونه یې کول، صدقې کټ، لوی جهادونه، لوی قربانۍ ورکړي، صدقې د مهاجرینو صحابو سره قصې تاسې اورېدلې، د خپل مالونه حتی چې خپل بیبي وي ته طلاق کړه هغې ته یې په نکاح ورکړي، داسې قربانۍ په اسلام وکړي. خو نبی علیہ السلام به ولې صفت کولو چې ډېر اوچت خلک دي؟ هغې به ووایي چې ځکه اوچت خلک دي د ما د مدینې صحابه چې هغې ته کله د دوی کور ته پردی زنانه راشي هغه داسې سلوک یې سره کوي چې هغې ته د سره احساس نه کېږي چې زه په پردي کور کې یم. څومره لوی ظلم ده. نن مونږ کورو ته یو زنانه راشي، مور پلار پرېږدي، ورونه پرېږدي،
خپل کور پرېږدي، دلته بس کار ده او نفرتونه دي او قسمه قسمه خبرې او جنجالونه دي. هغې ژوند د خفګنو د غمونه ډک د څومره لوی ظلم ده. اسلام دا وایي چې بیبي ته محبت ورکه. او موږ ځوانان نن سبا ځوانه طبقه اول بیبي سره چې اول شپه وي، اوله شپه هغې غریبې مسکینې مور او پلار پرېښي وي، خپل کور ژوند یې پرېښی وي. د محبت په مقابل کې هغه څه ورکوي؟ ما د مور خدمت وکړئ، ما د پلار خدمت وکړئ، ما پلانه وکړئ او داسې وکړئ. اوله نه د اسلام خلاف روان شي، بس ټول ژوند د غمو او خفګنونه وي. او اسلام نه خلاف په رفتار کې به د غم نه بغیر هیڅ هم ونه ګوري. تکلیف به وي، غم به وي. او دایم شرعي مسله ده، علما به دا اوري چې د مور او پلار ستا په بیبي نه هیڅ حق نشته شرعا. ټول علما دا اوري، هیڅ حق نشته شرعا. په دې وهل ټکول زورول دا لوی ظلم ده، لوی ظلم ده. که کوي ښه خبره ده. د صحابهو بیبیانو هم بعضو د خواښې او سخور خدمت کولو، لیکن شرعا کوم حق نشته. په دې نه زورول، په دې وهل دا لوی ظلم ده. اسلام کې د زنانه وهل دو قسمه، یا بحیایي او یا په لمانځه باندې وهل دي. هغه هم یو حد لري. د مونږ معاشرې په قسمه ظلم وهل نه دی چې لاس یې ورمات که، یا خپه ورماته که، یا هډوکي ورمات که. لرګی مه وي ته ګوره، بل شی مه وي ته ګوره. خپل خدمت تا خدمت په غیر حق ده، خو په دې وهل ټکول هم دا هم ظلم ده، لوی ظلم ده. او نادره درته ووایم، مونږ یو زنانه راوړو کور ته، ما پلار خدمت بکوي، ما ورور خدمت بکوي، ما مور خدمت بکوي، ما خدمت بکوي، دا بکوي، پلانه بکوي، ټول کور ورغاړې کړو مسکینې ته. د نبی علیه السلام مبارک 9 بیبیانې ژوندۍ وې، ټول عمر یې جامې خپله ګنډلې، ټول عمر یې جامې خپله مینځلې. په 9 بیبیانو کې مونږ یو بیبي وي، ټول کور په کور. د ده مبارک 9 بیبیانې وې، ټول عمر یې جامې خپله مینځلې. چپل به وشکېدو 9 بیبیانو کې نه دی ولا عایشې یا حفصې ما چپل وګنډه، خپله به دی مبارک کېنستو، خپله به ګنډه. حتی د کور په کارو کې هم د هغې سره مدد کولو، وزې به لویشلې، هر مدد به یې سره کول. دا د ده مبارک اخلاق. مونږ خو نن دنیا او په شیانو زور راوړی ده. د نبی علیه السلام مبارک په کور کې 2 میاشتې به خوراک نه و. 2 میاشتې عایشه وایي چې مونږ په کورو کې ور نه ده بل شوی، لیکن بیبیانې خوشحاله وي، لوی خوشحاله وي. ولې؟ اخلاق، لوی اخلاق موجود وي. کله دی چې اخلاق صحیح وي، سلوک دی صحیح وي، که دنیا وي که نه وي، د بیبیو ژوند به د خوب وي، خوندون، عین د جنت ژوند. زنانه باندې هم د خاوند حقونه شته، لوی حقونه دي. لکه نبی علیه السلام مبارک ته یو زنانه راغله، وی ته وایي چې رسول الله ما خو نکاح وکړو، د خاوند په معنی څه حق ده؟ نبی علیه السلام مبارک ته وایي چې زنانه که د تا خاوند زخمی شي، هغه ځای خراب شي او په هغې کې چینجي زخمونه راوشي، هغه زخمونه ته په ژبه پاکوي، بیا دې هم د خاوند حق ده، کړی نه ده. که د یو زنانه نه خاوند بدون کوم خلاف شریعت خپوي، ټوله شپه په مغانې لعنت وري، ملایکې لعنت ووایي. زنانه باندې هم حقونه دي، لیکن چونکې زنانه کمزوري طبقه ده، د هغې حقونه الله تعالی ډېر ذکر کړي. نبی علیه السلام مبارک به داسې سلوک سره کول. د مور بیبي سلمه رضی الله عنها نمبر و، هغه خو بیا ولې و دی بهر وتلی و، هغه چې پورته شوه ویې لیدل چې یاره دی نشته، شک شو چې کیدای شي عایشې ته ورغلی وي. د ډېرې غوسې نه یې دروازه قلف کړه. چې قلف کې نبی علیه السلام مبارک راغلو، دروازه یې وواله، بند وه، دروازه یې ته وواله، ام سلمه دروازه خلاصه کړه. هغه وی ته چې چیرې لاړو؟ زه په تا پوه وم چیرې لاړ. د دې بنو خو بیا یو بل سره ډېر ضد وي، دا هم لوی جنجال ده چې کله د چا 2 بیبیانې وي، یو د یوې نه لګیا وي.
ابله دی بلی نه لګوي دي نبی علیہ السلام بیبیان مبارک یوې بلې غیبت نه کول نو هغې ته وویل چې زه په تا پوه وم چیرې لاړ وې نبی علیہ السلام مبارک ته وویل چې ام سلمه انی حاق ډېر سخت تشو بولو کې تنګ وم هغې ته لاړ وم بل چیرې نه وم لاړ هغې ویل چې نه نه ما ته پته ده هغې نه بعد یې ورته وویل چې ام سلمه انا رسول الله زه د الله رسول یم زه خو دروغ نه وایم د الله رسول د ټولو مخلوقاتو سردار دروازې ته ولاړ ده ام سلمه رضی الله عنها پورته شوه په منډه دروازه خلاصه کله چې دروازه خلاصه کړه په منډه راغله ډېره په ویره کې وه چې اوس به څه وایي غلی ځان واچول مونږ څنګه چې یو خبره مو بیبي وکړي بس وهل دي او ټکول دي شریعت خلاف نو نبی علیہ السلام مبارک چې کله راننوتو ام سلمه رضی الله عنها غلی ځانه چې په ویره کې وه څه به وایي نبی علیہ السلام مبارک خندل راغلو خپل ځای نه څملست هیڅ یو لفظ یې ونه وی ام سلمه ولې دې داسې وکړل دا یې هم ونه وی او خندل یم ځکه طبعا بیبي داسې کله کله شک وي نو په دنیاوي معاملاتو کې یا د خدمت په معاملاتو کې دومره لوی چلن وي سره کولو صفت به کولو هر ځای مونږ داسې ځوانان داسې خلک شته شپېته کاله یې د خپلې بیبي سره ژوند کړی د شپېتو کلو کې دغې صفت نه ده کړی نبی علیہ السلام مبارک عادت دا و یو ورځ ام سلمه رضی الله عنها چې راغلو ورته وویل چې څه شته د خوراک هغې ورته وویل چې رسول الله سرکه شته ډېر داسې په عاجزانه یا رسول الله سرکه ده نبی علیہ السلام ورته وویل چې نعم الادام دا خو څومره ښایسته سلنګ او لنګدبل ده سرکه هغې خوړل هیڅ وخت داسې ونه وي چې ادب تریخ ده یا تروش ده یا خراب ده په ټوله زندګۍ کې نبی علیہ السلام مبارک یوې بیبي ته داسې نه دي ویلي دا د لندول خراب کړی ده دا جامې دي او دا پلانه ده او داسې نن موږ د اسلام ژوند زده کړی نه ده ځکه د غمونو او د خفګنونو مو ژوند ډک ده او پر رب ذوالجلال قسم چې تر څو یې زده نه کړي ژوند برابروی نه شي لوی حویلی به دې وي لوی موټر او دنیا به دې وي د غمونو به ډکي داسې خلک د لوی لوی حویلیو کې ژوند ده لوی لوی موټرې دنیاوي دي خفګنونه د تورو شپونه یې زړونه ډک دي او وجه څه ده د اسلام په اصولو یې ژوند نه ده زده کړی د ما د نبي ژوند یې نه ده زده کړی کله چې د نبی علیه السلام ژوند دې زده کړو او هغه دې شروع کړو بیا به د عین ژوند جنت وي داسې به وایي چې جنت کې یم که دنیا وي که نه وي لکه یو عالم لیکلی دی د هندوستان چې هغه یو مرید سره یو ورځ لاړو مونږ بیبیانو سره زنانو سره څومره دا زیاتی کېږي تعریف باید د خپلې بیبي تعریف وکړي حق تعریف نو هغه خپل مرید سره لاړو بیا یې کله مړی چې راوړه هغه یې چې وخوړه چې اوهو څومره لوی مړی ښایسته یې برابره کړې ده ذایقه یې برابره ده ورته ووایو چې دا چا برابره کړې ده چې ما بیبي برابره کړې ده ورته ووایو چې راویې غواړه کله چې پردې لاندې سر ته راوغوښته هغې ته یو چې بچی تا ډېره ډېره مننه الله د لوی اجرونه درکړي ډېر ښایسته مړی دې را برابره کړې وه هغې وژړل په ژړا شوه چې کله په ژړا شوه پوښتنه یې ترېنه وکړه چې ولې په ژړا شوې ما خو کومه بده خبره نه ده کړې ورته ووایو چې پیر صاحب په دې نه یم په ژړا دا د تا مرید ده د دې سره مې 14 کاله ژوند کړی ده په 14 کالو کې یو ورځ نه دي ویلي چې دا کار دې ډېر ښه کړی ده په 14 کالو کې ژړم دې ته پیر چې و هغه عالم و د نبی علیه السلام ژوند یې مطالعه زده کړی و نو داسې خلک هم زمونږ په معاشره کې شته په ټوله زندګۍ خپلې بیبي صفت نه ده کړه بس مونږ کې غیرتي سړی هغه ده چې خپله بیبي ویي او ټکوي او زوروي او یو حدیث چې ووایم یو حدیث نبی علیه السلام مبارک وایي دا واورئ دا به مو اورېدلی نه وي نبی علیه السلام وایي
چې یغلبهن اللئیم ویغلبن الکریم. نیک خلق خپل زنانو ته عزت ورکوي، نیک خلقونی زناناوی غالب وي. او رزیل لفظ نبی د یو عالم سره سپک ښکاري، بیا د نبی اسلام خو د اعلی نبی او رسول و، دا لفظ نبی اسلام مبارک نه کارول، هیڅ وخت بنه استعمالول، کله به چې سخت ځای کې به استعمالول. نو نبی اسلام وایي چې رزیل سړی په ښځه غالب وي، هغه په ښځه بار وي، هغه خپل ښځه ذلیله کوي. رزیل سړی خپل ښځه ذلیله. نیک خلق خپل بیبیانو ته عزت ورکوي، رزیل خلق خپل بیبیانې ذلیله کوي. نو بیا د چا د بیبي لوی حق ده په خاوند، او د خاوند په زنانه باندې د خپل خاوند لوی حق ده. د خاوند داسې نبی علیه السلام مبارک وایي چې که خپل خاوند بیبي ته ووایي چې د تور غر، سپین غر او د سور زید د غرو تیږې ټولې نقل که یو بل ته، یعنې دا ولې تور سپین سور ولې وایي چې دا ډېر لرې لرې وي، سره ځمکه یو ځای وي، توره ځمکه بل ځای وي. که بلا وجه هیڅ وجه نه وي خاوند خپلې بیبي ته وایي چې دا نقل که، دا ټول نقل کېدی، بیا هم د خپل خاوند حق ادا کړی نه ده. خاوند هم دومره لوی حق ده په زنانه. نو خبره ما کوله چې یو لفظ کې ووایم، نبی علیه السلام مبارک وایي، نه آیت مبارک ده، قرآن آیت ده، الله تعالی یې چې هن لباس لکم وانتم لباس لهم. بیبیان خپل لباس څوک خرابوي؟ که څوک خپل لباس شریکوي او خرابوي، هغې ته خو مونږ لیونی وایو. هغه خو لیونیان کې ټول خلک پسې خاندي، مسخرې کې چې دا لیونی ده. او شریکول خو پرېږده، یو سړی به داسې پیدا نه شي چې ګندګي راواخلي خپل لباس نه واچوي. خپل لباس مونږ صفا ساتو، ور سړی ساتي. نن سبا خو بیا داسې دي دسمال واچوي، دلته غو واچوي، د خوراک دپاره لباس ساتي. نبی علیه السلام مبارک الله تعالی ښایسته تشبیه کړي ده. الله تعالی وایي چې د ما بندګانو زناناوې د تاسو لباس ده، تاسې د زناناو دپاره لباس یې. یعنې څنګه چې د خپل لباس حفاظت کوي او خپل لباس باندې ښایسته یې، په هغه د چیرې په ښه لباس کې لاړ شه، خلک د ډېر قدر عزت کوي. که خراب لباس کې لاړ شي، ګنده لباس کې لاړ شي، خلک لمانځنې هم خواته نه دي سره درېږي. نو الله تعالی داسې ښایسته تشبیه کړې ده چې ستا بیبي عین ستا لباس ده. که بیبي دې عزتمنه وي ته عزتمند یې، که بیبي دې بې عزته کړه او ذلیله دې کړه ذلیل به. او بیبي ته هم دا وایي چې خاوند ته عزت ورکوه، دا تا عزت ده. که خاوند دې ذلیله کو، د هغې نه منې، د هغې فرمان ته غوږ نه نیسې، نو بیا به ته هم ذلیله یې، د ذلت نه بغیر به څه نه ګوري. الله تعالی په دا لوی خوشحاله شي چې کله خپله بیبي خپل خاوند ته خاندي. او یو خبره بل ذهن ته راغله، نبی علیہ السلام وایي چې کله یو ښځه او خاوند جمجال نه وي، چې سره لانجې وي، یعنی شیطان په دانې لوی خوشحالېږي هم. دا خو تاسې اورېدلی دي چې شیطان خپل تخت په هغه واچوي په سمندر، پوښتنه کوي شیطانان، نو تا څه کړي دي؟ ما په پلاني زنا وکړه، ما قتل وکړو، ما پلانی وکړو، ټول به شیطان غوږ نیولی. هلته یو ګډ غوندې شیطان وي، هغه سر پورته کړي، ما پلانی ښځه خاوند په جنجال واچول. شیطان لوی شیطان وي چې اوهو کار خو دې کړه ده، تاسې څه کار کړه ده، راشه راشه رای ولي دلته یې ځان سره غوږ ورکړي. دا وایي چې د دې نه زده کوي، کار دې کړه ده، ولې د هغې سره د نسلو د کور تباهي راځي. نو نبی علیه السلام وایي چې کله ښځه خاوند په لانجه وي، دی خپلو کې صلح وکړي، بیا الله تعالی دومره په خوشحالېږي چې الله تعالی ملایکو ته وایي چې وروسته یې ټول ګناهونه معاف کړه، هر څه یې ړنګ کړه، ګناهونه یې ټول ړنګ کړي، ختم کړي. بیا د ښځې خاوند حق، او د هغې نه بعد د ورور سره، یعنی د مسلمانو سره ښه سلوک ده. د ورور سره نبی علیه السلام مبارک وایي دا اسلام ده چې خپل ورور سره په ښه تندي ملاوېدل دا یم عبادت ده. خالي لمونځ او دس، خالي تلاوت دا اسلام نه ده.
عبادت دا اجر دا خلی دا اسلام نه دا اسلام څلروي سطح ژوند دا څلروي سطح به د اسلام چوکټ زده کوي کور خو پرې دا وخت کم دا اخیری الری گونډي یعنی د کور نه بهر ورور خور پرې دا کني د خور لوی حق دا د لور لوی حق دا نبی علیہ السلام مبارک وای لسو بچانو سلو بچانو ته ودونه وکړه د جنت وعده نشته نبی علیہ السلام مبارک وای چې چا درې بچانی وي د شریعت په چوکټ کې دغه ستنه وکړه او د دې نکاح وکړو د دې په خوخه نبی علیہ السلام وای د دوی ګوتې داسې ونیوي چې ها کده دای به د ما سره په جنت کې دغه شان یو شان علما وایي چې د منځ کې فاصله چې دا د مقام فرق د نور بدای د نبی علیہ السلام سره یو ځای په زر کال عبادت نه دی نبی علیہ السلام ځای ته رسیدای نشي نږدېوالی ته دومره لوی عبادت د سوی صحابي او رسول الله کدي چا دوی وی ته وایي چې چا چې دوی ویم شریعت چوکټ کې هغه ستنه وکړه د دې په خوخه نکاح وکړه غبم د ما سره یو ځای وی جنت یو صحابي دوی چې رسول الله دی چا یو وی هغه ته و چې یو چې ویم غبم درس د جنت وعده د الله جنت په لور ورکي مونږ نن د لور نه تنګ الله تعالی د مونږ ته نکسلي بچانی نصیب کی ما ډیر وخوایش ده دا حدیث نمی کله نه لیدل ده الله ته سوال کوم یا الله نکسلي لور راکې نکسلي لور راکې الله تعالی مهربان ده مونږ په کورو کې چې زنانا لور پیدا شي هغه خپوي نعوذ بالله لوی ظلم کی او بیا خو بازي داسې ظلم کیږي چې ورځ ماته یو چا قصه کوله یو زنانه د ډېر عاجزه غوندې زنانه کمزوري هغه و چې په درې بچانی پیدا شوي دي خپل بچانو نه ویریږي ژاړي چې خپل کور کې رانه مړی کوي چې تا ولې لونه زیږولي نعوذ بالله نعوذ بالله سړي الفاظ خپل نه راځي تا ولې بچانی پیدا تا دې کار ده د ذلیل مونږ زکیو دا خو دی الله تعالی ورکول دي او د خور څومره خپل لسو سلو ورونو ته حق ورکا د جنت وعده لوی کار ده نیک کار ده جنت وعده نشته نبی رسول الله مبارک وایي چې چا چې خور تخپل حق ورکو په هغه د پاره جنت واجب ده الله تعالی به جنت ورکي چې خپل خور ته حق ورکي او نبی علیہ السلام یو صحابه ته چې د ما صحابه بهترینه صدقه تاسو ته ونه خیم لوی صدقه په کائناتو کې چې دغه لوی صدقه نشته نبی مونږ ته یو زنانه راشه اول خې په خوخه نکاح نه کو په زوري په چا واړو دغه بغاغ مسکینه خبرم نه د شریعت خلاف بیا چې کله ژوند تاریخ وي بیا وایهل دی او زورول دی بیا چې کور ته راشي دلته په ورونو بوج وي په پلار بوج وي نبی علیہ السلام مبارک وایي چې بهترینه صدقه الابنه المردوده هغه زنانه چې خوند کور نه طلاق شي یا خوند وفات شي کور ته راشي په دې زنانه باندې خرچه کول د کائناتو افضل صدقه ده بهترینه صدقه لوی صدقه مونږ بیا بوج وي نو دا حق دومره کم ټیم کې بیانېږي نه دا د کور حق خو پرېږده د اسلام کې د اخلاق او د سلوک دومره لوی یو باب ده چې هغه کم وخت کې یو ساعت دو ساعتو کې بیانېږي نه د بهار د کور نه ګاونډي نبی علیہ السلام وایي چې والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن ما د په الا قسم می مؤمن نه ده ما د په الا قسم می مسلمان مؤمن نه ده ما د په الا قسم می مسلمان مؤمن نه ده څوک زنای نه شرابي نه غل ډاکو چې مون غیبتونه سی وایو نه څوک نبی علیہ السلام وایي چې الذي لا یأمن جاره بوائقه هغه سره درې واري قسم خوړو چې هغه سړی مؤمن نه ده چې د ضرر نه ګاونډي په امن نه مونږ نن ګاونډي ته خطا کوي کمرنه او کله ګڅ بیا خو دنیاوی لګوس کې خی بیا خو مونږ پښتانه دي نو حسد او قناعت او دا سوال کوو چې څنګه دی واخلو الله تعالی به څنګه ذلیل کی د بل په ذلت نه خوشحالي ګو
دا د مونږ ژوند ده. او نبی علیہ السلام مبارک وایي چې ته د چا په ذلت نه خوشحالېږه ما، الله تعالی په دې قادر ده چې هغه د هغې جنجال نه د هغې خفګان نه الله خلاص کړی په تا مسلط. نو د ګاونډي دومره لوی حق ده. نبی علیہ السلام مبارک به ووایي چې زه بار بار ما سره دومره شی جبرائیل به ما ته دومره د ګاونډي د ښه سلوک په باره کې د ښه اخلاقو باره کې ټینګار کولو چې زه اخیر ما سره دا ویره پیدا شوه چې الله تعالی دا اعلان ونه کړي چې ګاونډي د ګاونډي سره په حق کې شریک ده، د ده په مال کې وي سره شریک ده. دومره لوی حق ده. نو د ما عزتمندو د مسلمانو سره ښه سلوک اخلاق دا به لوی ضرور دي. د دوه شیان، یو د الله سره تعلق جوړول، بل د مسلمانانو سره تعلق جوړول. د هر چا سره په ښه ټنډه چا سره د خیر وسوي، خیر کوشش وي سره وکړه، خیر دې نه وي ښه خبره خو وکړه، بده خو چاته مه وایه. او د نبی علیہ السلام مبارک خپله څنګه اخلاق وو، داسې اخلاق وو. علی رضی الله عنه یایي یو ورځ یو یهودي و، یعنی نبی علیہ السلام هم داسې نه کول چې خلی عبادات. یو یهودي نبی علیہ السلام باندې قرضه وه، هغه راغلو نبی علیہ السلام ته یې چې یا رسول الله ما قرض ده. نبی علیہ السلام نه فقر و دا وخت کې سختي وه، ورته ووایي چې نشته ما سره، چې شته نه چې درکړم. هغه یهودي ورته ووایي چې زه بس نه ځم، تا سره به زم پیوست وم، بیخي ځم نه دلته یو کال هم تېروم چې خپلې پیسې قرض دې راکړی نه. نبی علیہ السلام مبارک هم ته کېناست، یهودي و. نبی علیہ السلام مبارک سره کېناستو، ناس د ګیز نه ماسپښین شو، مازدیګر شو، ماښام شو. نبی علیہ السلام مبارک دغسې کېنولی ده او صحابه هلته دومره جذبه دي. یهودي ته اشارې کوي چې تا سره به مونږ ګورو، سرخ به دې نه ووایي. صحابه ګرم دي چې دا یو وارې نبی علیہ السلام نه لرې شي، د ده نه خو سر وایو. دا نبی علیہ السلام دې متل کړه ده، بدې خبرې ورته شروع کړي، اشارې ورته کولې. ټوله شپه یې تېره کړه، شپه هم یې سره ناست و. نبی علیہ السلام مبارک چې خبر شو صحابهو ته یې ووایي چې د ما صحابهو زه الله تعالی د ظلم دپاره نه یم رالیږلی، زه هغه ذمي کافر سره هم ظلم نه کوم، څوک چې د اسلام خلاف نه درېږي، د الله د احکامو خلاف کار نه کوي. نبی علیہ السلام یې سره ناست و. صحابه ورته چې رسول الله ته یې بند کړی یې، داسې اخلاق یې وو. کله چې سهار شو، ګیز یهودي ته چې کله د پیسو نه مخکې کلمه ووایه، اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک محمد رسول وانک رسول الله، چې زه دا ګویي ورکوم چې ته الله یو ده او ته په حق دی الله رسول یې. بیا د ډېرې جذبې نه یو چې بیا زه ګویي ورکوم چې ته په حق دی الله رسول. صحابه ورته نه بعد ووایي چې غوسه کېږئ، ما په تورات کې د ده کوم صفتونه لیدلي وو، ټول په ده کې ما رښتینې ولیدل. مکه کې به وي او څنګه به وي څنګه، یو صفت یې ما نه ولیدله چې هغه به غوسه کېږي نه، هر وخت به انتقام د چا نه نه اخلي، د سره به بد سلوک نه کوي، داسې اوچت اخلاق وي. نو هغه ما لیدو د دې دپاره داسې وکړل. او نبی علیہ السلام مبارک ته په ژړا شو، ورته ووایي چې یا رسول الله زه ډېره معافي غواړم، زه مجبور وم د حق معلومولو دپاره مې داسې وکړل. لوی مالدار و، ورته ووایي چې ما نیمې پیسې مې تا ته هدیه کړې دي، صدقه یې کړه، ما نیمې پیسې خلکو سې تقسیم کړه. د نبی علیہ السلام فقر چې ولیدو چې دی د الله رسول په حق د الله نبي ده او هغه د انبیاو سردار ده، تورات کې صفتونه لیدلي او دومره لوی فقر ده چې دی ما قرضه نشي راکوی. ته وایي چې رسول الله ما نیم مال تا چې هر څه کوې صدقه کوې چاته یې ورکوې. داسې اخلاق یې وو. الله دې موږ ته نصیب کړي. او بل یو یهودي کې واقعه هم راځي چې یو یهودي راغلو نبی علیہ السلام ته څه قرضه ورکړې وه او راغلو. عمر رضی الله عنه خو لوی جذبتي و. نبی علیہ السلام ته وایي چې ما قرض څو ورځې پاتې هم مې هغه دي وعدې. نبی علیہ السلام ورکړې ته وایي چې اوس خو زه فی الحال څه نه لرم. هغې ورته وایي چې تاسې د ابوطالب
کورنۍ داسې یو بدې ردې سپکې شروع کړي او داسې حقونه خلکو خورئ، ظالم یې او پلان یې، نعوذ بالله بدې ردې ویلې. عمر رضی الله عنه جذبه شو، ته وایي چې رسول الله ما ته امر راکړه چې سر یې ووایه. دته یې ووایي ته وایي چې خبیثه که دا د الله رسول دلته نه وه په هغه قسم یې تا سر مې وهلو. ته څه وایې؟ نبی علیه السلام مبارک چې د عمر رضی الله عنه غصه ولیده وي، ته وایي چې عمره تا ته په کار داسې نه وي، د ما باندې قرضه ده، یهودي و غیر مسلمان وي، ته وایي چې تا باید موږ په منځ کې صلح کوشش کړی وه. دې خو ما سره حق ده، زه خو ظلم نشم مثال. نه بعد نبی علیه السلام مبارک ته ووایي چې ورشئ د ده کوم مال د هغه یې هم ورکئ، څومره پیمانې اضافه وښیلو، ته وایي چې شپاړس، ته وایي چې دا هم ورکئ، دا اضافه ورکئ. بدې خبرې هم کړې وي. نن موږ سره چې چا قرضه بدې خبرې څومره قرضه هم وي، بیا جنګونه او لنجې. نو هغه یهودي هغه ته ووایي کلمه اشهد الله اله الا الله واشهد انک رسول الله. زه ګواهي ورکوم چې ته الله په حقه د بل څوک د عبادت لیک نشته او ته په حقه د الله رسول یې. ته وایي چې رسول الله په الله قسم ما په تورات کې ټول د تا صفتونه لیدلي وو، یو مې دا نه و لیدلی چې تا صبر په تا په غصه غالب بیا وه، چا څوک به سپکوې، بد سلوک به چا سره بد اخلاقي به نه کوې. د دې د معلومولو دپاره مې داسې وکړل. ډېره بښنه زه غواړم، ما اسلام راوړی، اسلام مې قبول. نو د ده مبارک داسې اخلاق. نو د ما عزتمندو د نبی علیه السلام ژوند ووایو بیا به ژوند برابریږي. هغه اخلاق چې زده کو بیا به مو ژوند عین جنت وي، د مور پلار سره، د بیبي سره، د بچي سره، د ورور سره، د ګاونډي سره، د بل مسلمان سره. د هر مسلمان مونږ نه حق ده. یو مسلمان نبی علیه السلام وایي څوک چې د مسلمان په حاجت کې ووتو د اعتقاب د یوه ورځ سړی د درې خندقه، یعنې د منځه کې اسمان پسې یو خندق ده، دا درې خندقه به د جهنم نه سړی لرې کوي یو ورځ اعتکاف. نبی علیه السلام وایي چې څوک د مسلمان د ضرورت دپاره ووتو دا هم نه دی ویلي چې پوری کو پوری نه کو، نه خالي په وتلو نبی علیه السلام وایي چې الله تعالی د 10 کالو د اعتکاف اجر ویتلی د 10 کالو. دومره لوی عبادت ده. الله تعالی د مونږ ته اخلاق نصیب کړي. نو بهترین انسان ورسته د الله سره چې تعلق برابر وي، فرایض 15 شیان برابر وي، لمونځ، کلمه ویلي، لمونځ او روژه او زکات او حج دای برابر وي. دینه بعد لوی انسان هغه ده چې اخلاق اوچت وي، اخلاق اوچت لوی اخلاق ولري. نبی رسول الله مبارک وایي چې قیامت په ورځ به ما ته ټولو کې نږدې څوک وي اخلاق چې چا اوچت هغه به ما ته دومره نږدې وي. داسې ونه وي چې چا 15,000 رکعات لمونځ روزانه کولو، چا تلاوتونه کول، مکمل قرآن ختم کولو، نه عبادات محسوب کم دي. بعضې صحابه به چې عبادات ډېر زیات کول، نبی علیه السلام مبارک به هغې ته وایي چې کم کم عبادات کول، درو ورځو کې قرآن نه مخکې ختم مه کوئ او کم کم عبادت کوئ، شپې کم درېږئ، خو اخلاقو نه به هر وخت توصیه کوئ، اخلاق اوچت کړئ، اخلاق اوچت کړئ. الله تعالی دې موږ ته اخلاق برابر کړي. نن سبا مسلمانو دا لویه کمزوري ده. بیا هم زه دا وایم، بیا مې تکراروم چې موږ مسلمانانو د اسلام خلی تلاوت ته او نفلو ته او صدقو ته راوړی ده. نه، اسلام 24 ژوند ده. او ځوانې طبقې ته بالخصوص وایم چې د خپل نبي هر سړی نن سبا په خط پوهېږي او دا موبایل ده، په دې کې هر شی میلاویږي، د نبی علیه السلام سیرت میلاویږي، تفسیر میلاویږي. د خپل نبی ژوند ووایه، د خپل نبی ژوند مطالعه کا. نبی علیه السلام مبارک به چې کله تاسې نه سختي شوی ما ژوند ته ګورئ، سختي به تاسې نه اسانه وي. او د درج زندګۍ نه بل ځای کامیابي هم نشي پیدا کوی. الله تعالی قرآن کې وایي ولقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه. چا چې مونږ پیدا یو، چا چې دا دنیا پیدا ده، چا چې دا هر څه پیدا دی، هغه څه وایي چې او چا ته د جنت جهنم د ټولو انسانانو د زړو د
سینو پټ تیر ټول رازونه معلوم دي. هغه وایي چې ما بندگانو ښه ژوند غواړئ حسین کامیابی نه دی ویلي. یو سړی کامیابی خوشحاله نه وي. حسن ښایست چې دا د انسان زړه کش کوي. هر شي کې چې ښایست وي انسان خوښیږي. الله تعالی وایي چې ښایسته ژوند غواړئ ما بندگانو د ما د حبیب په زندګۍ کې ولټوئ بل ځای نشي پیدا. که بل ځای پیدا کړي نعوذ بالله بیا خو قرآن دروغ شو، بیا خو د الله خبرې دروغ شوې. په رب ذوالجلال قسم پیدا کوی نشي. سوا که ښه ژوند غواړئ د نبي علیه السلام ژوند ووایئ. نو نن سبا چې د مونږ غمونه او دردونو تکلیفونه او خفګانونه ژوند ډک ده، د خپل نبي ژوند مو نه ویلی ده. لویه زندگی پرته د مسلمان غافله ده. لویه اتیا اویا کاله زندګۍ کې هغې ګوري نه چې د ما نبي څنګه ژوند کړی. دا خو یو وارې ووایم کور کې څنګه ژوند کولو، بهار څنګه ژوند کولو، معاملات څنګه کول. الله د مونږ ته صحیح علم په نصیب کړي. نو کوشش وکړو خپل اخلاق برابر کو. کله مو چې دا دوه شیان برابر شول، د الله سره د تعلق برابر شو، د انسانانو سره د تعلق برابر شو، بس ژوند د عین جنت وي. عین جنت کې به که دنیا وي مال که نه وي، که تکلیف وي که هر حالت کې چې وي عین جنت ژوند به خوشحاله به سکون کې به. الله تعالی دې موږ تاسو ته نصیب کړي. او کوشش و اخیری خبره دا وکم، بل کوشش دا وکئ د توبې عادت ځان کې جاری کړئ. د توبې عادت روزانه هر ساعت څومره مو وسه کېږي الله ته توبه وباسئ. نبی علیہ السلام مبارک دا روزانه یو روایت کې اویا ورځې، یو روایت کې 100 وارې به الله ته استغفار، الله ته به توبه وباسه. هغه څوک چې الله تعالی اعلان کړو چې ما حبیبا مخکې ورسته ګناهونه می تا ته ټول معاف دي، انبیا دي ګناهونه پاک دي معصوم دي، د دې نه کوم ګناه نه کیدا، خو بیا هم د الله تعالی زیری ور کړو چې تا مخته ورسته ټول ګناهونه معاف دي، بیا به 100 واره الله تعالی ته توبه وباسه روزه. مونږ نن سبا ګناهو جرمو کې ګیریو، بیا د توبې نه غافل یو. دا لوی کمزوري ده. بعض خلک مونږ شیطان په دې دوکه کړیو دا الله مینه معاف کوي زه ګناه کوم. ګناه ده کوي توبه خو بیا هم کوه کنه، دا خو بل دوهم جرم ده. ته خو دغې نه بل لوی جرم ده چې ګناه مو وکړي او توبه هم نه. مونږ څومره غوسه کېږو، یو څوک مونږ سره زیاتی هم وکړي او بیا په همغه معافي نه غواړي او هغه پاسه ولاړ وي، نو سړی مونږ هم طبعا لوی سړی و. دا څنګه سړی ده، څنګه انسان ده، ضدې ونیسي. نو بیا د الله تعالی رقم لوی بادشاه چې نافرمانی هم کوو بیا توبه هم نه وباسو. او توبه الله تعالی داسې د رحم والا بادشاه ده، داسې د رحم والا، داسې توبه قبلوي. نبی علیہ السلام مبارک وایي ما اثر من استغفر من ذنب في كل يوم 70 مره. نبی علیہ السلام یې چې ما د په الله قسم وي څوک یو سړی په یو ورځ کې مونږ ټول ژوند کې 100 کاله داسې سړی به پیدا نه کړي چې د یو ملګري په کال کې 2 وارې دوکوي سره کړي، بیا د ملګرتیا د هغې سره کوي یا یې معاف وي. که معافي کړي بیا ملګرتیا نه کوي. 100 کالو ملګری وي، یو ورځ چې دوکوي سره وکړي یا خطا کې تېنه وشي بس ختم. او ورځ خو داسې په دنیا کې به نوي چې په یو ورځ کې 15 وارې زیاتی سره وکړي او 15 وارې دی معاف کړي. نبی علیہ السلام مبارک وای الله داسې بادشاه ده، هغه د لوی طاقتو والا بادشاه وایي چې که یو سړی په یو ورځ کې 80 واره یو ګناه وکړي، 80 واره الله ته توبه وباسي، یو وارې ګناه وکړو یا الله پیمانه معاف میکا، بیا یې ګناه تېنه وشو دغه ورځ کې بیا الله ته توبه وباسله، بیا یې وکړو، بیا یې توبه وباسله، بیا یې وکړو، تېنه وشو هغه ګناه بیا تېنه صادر شو، بیا یې توبه وباسله. نبی علیہ السلام مبارک وایي چې که څوک 80 واره په یو ورځ کې یو ګناه وکړي، 80 واره الله ته توبه وباسي، په الله قسم الله یې 80 واره معاف کوي. داسې لوی بادشاه ده. قارون څومره لوی ظالم و. قرآن کې 2 رکوع دي د مبارک ان قارون کان من قوم موسی. د موسی علیه السلام د تره زوی لوی ظالم و. داسې ظلم د قارون رقم ظلم هیڅ چا نه ده کړی، ځکه الله تعالی داسې نفرت د انسانانو زړو کې واچولو چې د قارون نام بیا چا استعمال کړی نه. یو فرعون د بادشاهانو نام و، لکه موږ مسلمانو امیر ته امیر المؤمنین ویلی کېږي.
هغه د منطقي بادشاه ته فرعون د خپل نام رامسیس و، لیکن د قارون نام چا استعمال نکو. څه جرم لوی جرم یې وکړو چې په یو پیغمبر نه دا جرم هیڅ هم نه ده کړی، په یو پیغمبر نه مخامخ د اسلام بدترین د زنا تهمت ولګولی، بدترین ګناه. کله چې موسی علیه السلام د زکات اعلان وکړو د زنانه ته هغه ورکړو، موسی علیه السلام چې کله د خطبې ته ودرېدو خطبه یې ویله قارون ودرېدو. موسی چې کله څوک زنا وکړي څه حکم یې ده؟ هغې ویې ته چې دا خو معلومه خبره ده، که ودی نه وي درې به وسل وله کېږي، که ودی وي په تیږو به مړ کېږي، سنګسارېږي به. هغې ویې ته چې دا زنانه څه وایي دا بیبي؟ کله چې زنانه ودرېده موسی علیه السلام یې چې څه وایي بیبي؟ هغې چې نور د نبوت د موسی علیه السلام ولدو په ژړا شوه، چیغې یې کړې، ته وایي چې ما ته یې دې ظالم پیسې راکړې وي چې په تا د زنا تهمت ولګو. دا جرم هیڅ انسان نه وکړی، نه ورسته نه مخته، چې په یو پیغمبر مخامخ د زنا تهمت ولګي. موسی علیه السلام په ژړا شو، په سجده پرېوتو. یا الله، قارون خو لوی ظلم وکړ، په پیغمبر باندې د زنا د تهمت کوشش وکړ. الله په جلال کې راغلو، ته وایي چې موسی منځکې ته حکم کوه، منځکه تا په حکم کې ده. کله چې موسی علیه السلام جلال کې راپورته شو په غوسه کې، منځکې ته وایي چې ونیسه، خوځي. قرآن کې الفاظ راځي فخسفنا به، منځکې راونیو قارون، دې خنګرو پورې راونیو. قارون په ځان پوه شو چې تباه شو، هلاک شوم. ته وایي چې موسی معاف مې که، بیا به نه کوم، زکات ورکوم، بس معاف مې که، غلطي رانه وشوه. موسی بیا منځکې ته وایي چې ونیسه، تر زنګانو پورې ډوب کو، بیا یې ته چې معاف مې که موسی. موسی علیه السلام بیا ځمکې ته ووایي، تر نامه هغې زارۍ کولې، معاف مې که، غلطي رانه وشوه. او موسی علیه السلام ځمکې ته وایي چې ونیسه ونیسه، حتی چې تر سره پورې ډوب. د الله رحم ته ګوره، جبرایل راغلو، د الله رحم مې بیانولو، څنګه توبې قبلوونکه ده. الله تعالی جبرایل راولېږلو، جبرایل ورته وایي چې موسی رب وایي چې څومره سخت زړه دی دا قارون تا ته دومره زارۍ وکړې، معاف دې نه کو. ما دا په خپل عزت او لوی قسم می چې قارون رقم ظالم که قارون ما ته یو وارې غږ کړی وه چې یا الله معاف مې که، ما واپس دې منځه کې نه راوبسل. دومره لوی رحم. وعزتي وجلالي لو استغاث بي لاغثت. ما دا په خپل عزت او لوی قسم می موسی که یو وارې ما ته آواز کړی وه، ما واپس راوبسل. داسې لوی د رحم والا بادشاه ده. بیا ولې موږ توبه ونه باسو؟ په هر لمانځه کې په هر سخت حالت توبه وباسه. ګناه دې نه وشو، فورا الله ته توبه وباسه. دومره لوی د رحم والا معاف کوونکی بادشاه ده. خپله دی وایي د خپله ځان معاف کوونکی غفار نومولی ده. الله تعالی وایي چې ما بنده لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. ما بنده که دومره ګناهونه دې وکړل چې تر اسمان چته پورې ورسېدل، تر اسمان چته پورې ګناه کېږدې اسمان چته دې ورسول. پر رب ذوالجلال قسم که د ټول انسانان پریان ګناهونه شروع کړي، میرې لمر سترګې ته یې نشي رسولی. اسمان خو ډېره لرې خبره ده. الله تعالی وایي چې ما بنده په 30 کاله ژوند کې 50 کاله ژوند کې به انسان څه ګناه وکړي. الله تعالی وایي چې ما بنده ودې کړل، دومره ګناهونه دې وکړل، د اسمان چت ته دې ورسول. که یو وار دې ما ته داسې توبه وبسله چې د سترګو کې دې ویښ که اوبه راغلې، بهار نه راووتې، خلي راوګرځېدې، خپېمانه شو چې یا الله زه خپېمانه یم په دې خپلو ګناهو کړنو، خپېمانه یم، معاف دې که. الله تعالی چې غفرت لک ولا ابالي، زه دې معاف کوم دې ما بنده، د ټول تر اسمانه ګناهونه دې معاف کوم. ما نه څوک یې پوښتنې والا شته، ما نه څوک پوښتنه کوی شي چې ولې. داسې لوی مهربان بادشاه ده. کوشش وکړو مونږ تاسې د قارون دومره لوی مجرم خو نه یو. الله د قارون معافۍ ته هم تیار و چې قارون هم معاف کړي، هغه لوی ظالم.
په پیغمبر دی تهمت کوشش وکړو. موږ الحمدلله مسلمان یو، د قارون دومره مجرم خو نه یو. کوشش وکړو هر وخت ځان سره د توبې عادت جاری کو، خپلو بچیانو ته دا ور زده کو، خپلو زنانو ته دا ور زده کو. هر ګناه چې څومره لوی جرم دی کړی الله تعالی ته توبه وباسو. الله تعالی وایي چې ما بنده د ټولې دنیا دومره ډکه دنیا دومره د ګناهونه ما ته راوړل، د ټولې دنیا دومره ډک به زه الله مغفرت ګناه دې ته معاف دومره بخښنه به زه دې ته وکړم. الله تعالی دې موږ تاسې ته نصیب کړي. الله تعالی د مجلس دې موږ تاسې قبول وګرځوي. درود شریف وایي اللهم صل علی محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القیامه. الله تعالی دې موږ تاسې مجلس قبول وګرځوي. الله تعالی چې کوم یو حدیث مبارک زه بار بار وایم، د جمعې په ورځ بارکې لوی د فضیلت والا حدیث ده چې چا د جمعې په ورځ نبی علیه السلام مبارک وایي چې غسل وکړو، ښایسته غسل یې وکړو، جمعې لمانځه ته لاړو، بکره و ابتکره ومشا ولم یرکب، پیدل لاړو، سپور لا نړو، امام ته کېنستو، ولم یلغ، چټیات فضول خبرې ونه کړي. نبی علیه السلام مبارک وایي چې د خطبې د اورېدو نه بعد 11 منټه مخکې کوشش وکړو د جمعې ورځ نه. نو نبی علیہ السلام وایي چې کله د لمانځه نه راوګرځي الله تعالی به په هر قدم قدم نه د یو کال د روژې ورسره د شپې د تهجد اجر ورکړي. یو کال تهجد او روژه ډېر لوی مشکل کار ده په دې زمانه کې، یو جمعه مشکل ده. او بعض علما ویلي دي چې د دې نه لوی د اجر ولا حدیث موږ نه دی لیدلی. الله تعالی دې موږ تاسې ته نصیب کړي، د مجلس د الله موږ تاسې ته قبول وګرځوي. الله دې د مجلس د ټولو نه قبول وګرځوي. ربه موږ ته کومه سهوه کمی زیاتی موږ نه شوی وي، خامخا کمی زیاتی به موږ نه ربه شوی وي. قرآن آیتونه حدیثونه مبارک مو ویلي، موږ زړونه ګنهګار دي، ژبې مو ګنهګارې دي. ربه د دې قابل نه یو، خو د اصلاح په خاطر یې وایو ربه کمی زیاتی موږ ته معاف کړي. ربه د دنیا آخرت دپاره موږ ته د خوشحالۍ د کامیابۍ ذریعه وګرځوي. د مجلس ربه قبول وګرځوي خپل دربار کې. ربه لوی اخلاق منصیب کړي، توبه منصیب کړي. موږ ټولو ګناهونې توبه ده ربه، ټول توبه وباسئ، موږ ټولو توبه ده ربه، په صدق مو تا ته توبه د خپیمانه یې ربه ته مو معاف کړي. دا موږ ته د ګناهونه د جرمونه د شریعت خلاف د تللو نه نجات نصیب کړي ربه. ټول هغه عملونه عادتونه چې ته په ناراضه کېږي، تا حبیب خوښ نه و ربه، هغې کول نه ځان صحابه و تېنه ساتلو د هغې عملونه عادتونه موږ ته نجات نصیب کړي ربه. هغه زندګي چې ته په راضي کېږي، هغه اخلاق چې د تو د رضا موږ ته ذریعه ګرځي، هغه موږ ته نصیب وګرځوي. د مجلس ټولو ملګرو ته څوک دا دعا اوري ربه، ټولو ته د زړه ټول حاجتونه ورپوره کړي، د شریعت موافق ربه حل او فصح وګرځوي. د ټولو مسلمانانو بالخصوص د حاضر مجلس ملګرو ربه کوم شرعي حاجات وي، چا قرضې وي، چا مریضۍ وي، چا نوره مشکلات وي ربه، خپلو خزانونه خزانو بادشاه یې کومه ستړ دې نه په لګېږي چې کون وایي هغه وشي فیکون. ته خپله ویلله ټول حاجتونه د شریعت موافق حل او فصح وګرځوي. په مسلمانانو باندې رحم وکړي ربه، اسلام غالب کې، کفر مغلوب کې. ډېر ځایو کې په مسلمانانو ظلمونه کېږي ربه، ته زر تر زره نصرت وکړي. په ټوله دنیا کې مسلمانانو بالخصوص مجاهدینو سره ربه مدد وکړي. د چا به مریضان وي، د چا به زخمیان وي، د چا به کور کې رزق نه وي ربه، ته د خپلو خزانونه اسباب ته مهیا کړي ربه. دا یهود نصارا مشرکین منافقینو ته تا والله هدایت وکړي، هدایت مقدر کې نه وي ربه، داسې ذلیله رسوا کړي لکه مخکې قومونه فرعونیان سمودیان دي چې تباه او هلاک کړل ربه. د مونږ په لاسو یې هلاک کړي ربه، مونږ د هلاکت ذریعه ته وګرځئ. مونږ ته ربه توفیق نصیب کړي، د دې د هلاکت د هغه د په بادو په اوبو د هلاک کړل دی ربه، د مونږ په لاسو هلاک کړي ربه. ته مو د تا د دین د خدمت دپاره قبول وګرځوي ربه، د اکناس مجلس یې مونږ ټولو نه قبول وګرځوي. او ربه بالخصوص یوه دعا دا دې ته کوو، دا یهود ظالمین دي ربه، غاصبین دي، لوی ظلمونه یې شروع دي ربه، د مونږ په لاسو دی هلاک کړي ربه. مونږ ته توفیق نصیب کړي چې دی په دې دنیا ذلیله شي ربه، د مسلمان دی د جنجال د عذاب نه خلاص شي ربه، ته زر تر زره هلاک کړي. مونږ په دانې عزتمن وګرځوي ربه. د اسلام د پاره د قرآن دی لا اله الا الله محمد رسول الله دی اوچتولی دی غلیبولی د قوت د پاره چې هر څوک کار کوي ربه لګیا دی، او چا یې ردی دی پلانونه دی د هغې د اوچتولی د پاره ربه ته زر تر زره نصرت وکړي. د دنیا آخرت په هره لحظه کې
ټول خوشحالۍ کامیابۍ سروچتۍ بلندۍ رب نصیب کې د دنیا آخرت په هر لحظه راځه کې رب د مشکلاتو نه د مریضیو نه او د نکمیو نه او د شیطان د جلو نه د فتنو نه رب د شرمندګیو نه په امن ولري رب ته همیشه سر بلند ولري مونږ هم رب د هغې نه وګرځوي د تا باندې د تا په حبیب د تا په انبیاو صحابه او د تا په دوستانو باندې غیرت کوونکو نه رب وګرځوي څوک چې لګیا دي او ردی پلانونه دي رب دغه ټولو مدد وکي ټول ارمانونه رب د شریعت موافق ورپرا کې دی برابر د خپل طاقت د خپل عقل مطابق کار کوي کوشش وکي پلانونه به رب ته د خپل خدای مطابق رب ورپرا کا او زر تر زر ورپرا کا بیا رب د مجلس د موږ قبول وګرځوي ټول مو بالخصوص یو مردگانو ته دعا وکي ټول مردگان د اهل اسلام چې لا اله الا الله ویل رب رحم په وکي څوک په عذابو کې وي عذابونه نجات ورکي هدي په موږ د دعا حق ده رب څوک په جنتو کې وي په نعمتو کې وي د ژوند به د تا د پاره په تکلیفو سختیو کې تیر وي رب نورین په نعمتونی په جنتونی ونزوي او لوی لوی درجه او جنتونه خوشالۍ نصیب وګرځوي کله رب چې موږ روح کو اس کی ختمه مو په ایمان وکړي فتنو دور دا رب هغه بهترین مرګ چې د تاب نزلوي خوخ در رب هغه متنصب کړي د شهادت مرګ منصب کړي رب او کله چې موږ روح کو اس کی رب ګناګار یو د قابل نه یو لوی مجرمین یو خو بیا رب ته موږ رحم وکړي رحم ولا بادشاہي دا کلمه مو په جبه جاری کی په وخت اخر کې چې بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وأنزل الله